کله چې تاسو مچۍ وچیچي یا څه بل څه کیړه مکوړه مو وچیچي نو په هغه دوران کې به تاسو کم قسم ځان ته علاج یعنې درملنه ورکوئ. نو د ټولو نه اول خبره دا ده چې کله هم تاسو مچۍ وچیچي او ستاسو په بدن کې هغه لیشه پاتې وي نو هغه لیشه د ټولو نه اول وباسئ. دویم دا چې هغه ځای تاسو بار بار په صابون باندې ډېر زیات ووینځئ. دریم دا که چېرې په هغه ځای کې درد او پړسوب را شروع شي نو د درد او د پړسوب د آرام دپاره د واورې نه به تاسو کپړه تاو کړئ. هغه کپړه واوره تاسو په هغه ځای باندې لګوئ په کوم ځای باندې چې تاسو یې چیچلی او په هغه ځای کې پړسوب او درد وي. او څلورم که چېرې تاسو سره ملهم د الرجي والا وي نو په هغه ځای باندې تاسو ملهم هم لګولی شئ. یا ستاسو د ماشومانو شربت وي د څکلو نو تاسو د عمر مطابق هغه شربت په ماشوم باندې څکلی شي. که چېرې ماشوم یې چیچلی وي یا تاسو چیچلی وي او ستاسو سره میډیسن یعنې دوایي وي نو د عمر مطابق تاسو هغه خوړلی شي. پنځم دا چې هغه ځای به تاسو بار بار نور زیات نه ګروئ او نه به هغه ځای تاسو چیړئ. او که چېرې درد او تبه زیاته شي نو د هغې دپاره هم تاسو د عمر مطابق میډیسن استعمالولی شي. نو په دې موسم کې تاسو کم څیز خوړلی ماته په کمنټ کې ضرور ووایئ. او کله چې دا خطرناک علامات په تاسو باندې راشي یا ستاسو په ماشومانو باندې کله هم چې تاسو مچۍ وچیچي یا څه نور کیړه مکوړه مو وچیچي نو په دې دوران کې تاسو ته ضروري ده چې تاسو خپل ماشوم یا خپل ځان ډاکټر ته خامخا وښیئ. کله چې ستاسو یا ستاسو د ماشومانو ساه بنده کیږي او ساه نشي اخیستی او په ساه اخیستو کې ډېر زیات تکلیف وي یا د دې سره ستاسو چې کم مخ ډېر زیات وپړسیږي شونډې مو وپړسیږي او کومه مرۍ چې د هغه ډېره زیاته وپړسیږي او یا که چېرې ستاسو په وجود باندې الرجي علامات ډېر زیات شي او درد ورسره هم زیات شي یا که چېرې ستاسو په وجود باندې ډېره زیاته تبه را شروع شي او په کوم ځای باندې چې چیچلی یې هغه ځای نه پیپ او نونه را شروع شي نو په دې دوران کې تاسو ته ضروري ده چې خپل ځان یا خپل ماشوم ډاکټر ته تاسو وښیئ ستاسو د صحت دپاره. او که چېرې نور تپوس تاسو په ذهن کې وي نو هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې لیکلی شي. او که دا ویډیو انفارمیټیو وي لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کولی شي. دغه شان معلوماتو دپاره زموږ پاڼه ښکلولی شي. او که چېرې خالص علاجي تاسو ته پکار وي نو هغه زموږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شي. شکریه. الله حافظ.